الصبر على الامراض سبب من اسباب دخول الجنه. نبی صلی الله علیه وسلم ته یو تکه توره ښځه راغله او دا ښځه چې په د باندې موږ تاسو ته پیریان ویو څوک ورته میرګي وي داسې یو مرض دی چې انسان په ځان باندې نه پوهېږي ځان له تکلیف ورکوي او په دې نه دی قانع چې ځان له تکلیف ورکوم که سین غاړې ته او سین ته دانګي که د خټ په سر او د خټ نه دانګي او که شړه کړي بس یو مصیبت ورته مشکلات ورته وي الله دې دا مریضان ټول روغ کړي. دا زنانه چې ونه په ده باندې دا مرض او عجیبه دا و چې کله په دا مرض راغی د ځان نه به جامې ویستلې درې کولې به جامې به شلولې. الله دې د دې مرض ټول مؤمنان رونه روغ کړي خویندې. د دې ښه علاج دا د قرآن کې کور کې د تلاوتونه پیترانو زمانه ده تیز سار کې صورت اورئ ماخستان کې اورئ نظمونه ډېر اورو ګانې بجانې ډېرې اورو قړتې ډېرې کوو لیکن په کور کې دا ترتیب نشته چې په دې وخت کې به تلاوت اورو. ځان له ترتیب زنانو له برابر کوي چې سوره د بقره سار کې اورئ یو بیان اورئ کور کې سار کې. ډېر څه علما د دنیا ته ډکه د زما د رب العالمین قسمي نننی مسلمان الله ته قطعا نشي ویلی چې ما ته دین نه دی رسېدلی دین یې په دې خپل جب کې پروت دی په دې جب کې پروت دی بارې معنی نشته دی. ګوره دا راله نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل د الله پیغمبره ما باندې دا میرګي غوندې راځي او مصیبت دا ده چې جامې د ځان نشلوم او په ځان نه پوهېږم ما ته دعا وکړه چې الله رب العالمین ما روغه کړي. تاسو دې حالت ته لږ ګورئ دې واقعي ته. نبی صلی الله علیه وسلم همت ډېر اوچتو ځکه د هغه په شان د انسان د اسمان او ځمکې نه لیدلی او نه به یې ویني کمالات او مجموعه وه بس. رسول صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل وایي زه تا ته یو خبره کوم زه دوه شیان تا ته وړاندې کوم یو دا دی صبر وکړه الله به جنت درکړي. مرض دې وي صبر کوه ګیلې قیسې مه کوه شکوې مه کوه خلکو ته داسې مه چې بس الله همدا زه لیدلي یم په ما مرضونه راولي نو که صبر کې الله به جنت درکړي او که نه زه به الله ته ویم دعا به وکړم ایسته به دې روغه کړي. د نبي صلی الله علیه وسلم په وخت کې د مسلمانانو نظر په جنت باندې و په صحت باندې نه و. صحت ښه شی دی علاج ولا کوه لیکن هغه علاج چې په هغې به د جنت پاتې کېدلو هغه به بیا نه کولو. ګورې نو دا زنانه ورته وایي د الله پیغمبره جنت خو ډېر کمالي دی جنت باندې به صبر وکړم مقه به واخلم لیکن یو عرض کوم چې دا جامې رانه نه وباسي که نه لوڅ کېږم نه دقه یوه دعا راله وغواړه دا مې په برداشت کې نشته دی او نور به پې صبر کوم. نبی صلی الله علیه وسلم ورته دعا وکړله هغه جامې به بیا نه وتلې صحابه به یو بل سره ناستو یو ورځ را روانه وه دا ښځه نو عطا ابن ابي رباح فرمایي وایي د عبدالله ابن عباس راته وویله چې ای عطا جنتی ښځه درته نه ښیمه جنت والا ښځه وی ما ویل چې راویښې وه وین دا توره غوندې ښځه نه ده دا جنتی ښځه ده دا هغه ښځه ده چې رسول الله ته شکایت کړی چې مریض یم او الله ته وویل چې ما روغه کړي نبي علیه السلام ویل که صبر دې کړو جنت او که صبر دې ونه کړو مرض به درنه لرې شي او صحت به درکړه چې دا جنتی ښځه ده. مؤمنه مسلمانه وروره زړه کې د تکلیف دی فشار دی سرطان دی فالج وهلی بل داسې یو مرض دی د طاقت نه لري چې علاج وکړي ډاکټرانو سره علاج موجود نه دی څه به کوې یا الله هغه تورې جنۍ له دې جنت ورکړی والله ما له صبر راکړه ما په دې مرض باندې جنت ته بوځه یا الله. دا اوسنی مسلمان وایي اوسنی مسلمان د 10 روپو ګولۍ چغه ولې نه ویله ډسپرین راکړه جنت به خپل کار کوي موږ ورته په بله دروازه راشو انا لله و انا الیه راجعون. موږ سره د آخرت قدر نشته قدر د دې حدیث مطلب دا نه دی چې علاجونه مه کوه علاج کوه جنت ته دې فکر وي. ګورې وعلیکم السلام جنت باندې به خامخا نظر اچي نو زه به داسې ویم دې وخت کې په انسان باندې دا مرضونه ما وویلله څه موږ ته نه دي معلوم الله دې ټول مؤمنان د مرضونو نه روغ کړي ټول مؤمنان. یو انسان د هغه شرعي علاج هم کوي او دقه و چې یا الله هغه حدیث چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښځه ورله خواته راغلې وه صحابه وویل دا جنتۍ ده یا الله پاکه ما جنتي کړي په دې مریضتیا باندې نو چې په مریضتیا باندې صبر وکړي او زغم وکړي او برداشت وکړي او جنت ته دې فکر وي او الله ته دې فکر وي الله به دې دومره عزتمند کړي چې ته به یې ویني. خو دا مطلب نه چې علاج به نه کړي خبره ما تا ته مخکې وکړله